ظاهري کې نه ته به هر چې کوم دی یو سړی لرې کوي چې زه تا له یوه نیمه میاشت یونیورسټي بنده کړم دا 2.5 کاله زه تا ته وایم چې دې سړي کې دا مسله ده دې سړي کې دا مسله ده. غلام علي صاحب زمونږ ګورنر دی ډېر په احترام زمونږ مشر دی ټولو مشرانو ته مونږ احترام لرو خو دا 2.5 کاله چې مونږ په احتجاج وو یا ته یا ستا د پارټۍ ملګري به دلته ولاړ وو زمونږ ټول خبرې به یې بدرګه کولې نن همغه خلک یو همغه خبره کوو. اوس چې کوم دی که نه ستا صحیح ده مونږ په دې پوهېږو دا خبره په ذهن کې واچوئ چې سیاسي خلکو مشرانو ته پته ده خو هغوی په نورو کیسو کې هم راګیر دي مونږ ته پته ده چې د هغوی کاري ذمهوارۍ دي د دې صوبې نور مشکلات هم دي د هغوی هم دي. البته د یونیورسټي بندېدل دا هم څه وړوکې مسله نه ده دا ډېره غټه مسله ده. لہذا که ځینې داسې میټینګز به اخوا دېخوا وي د ټیکو ډیولپمنټل میټینګز وي نو هغه خدای ومنئ پرېږدئ تاسو لږ دې طرف ته توجه وکړئ. دا که دا سړی په تاسو ډېر ګران وي او ډېر تکړه سړی دی او ډېر د کار سړی دی او موږ ټول حرامخور یو نو وروره موږ لرې کوي او د نوي بړتیانو اعلان وکړئ نوي خلک بړتي کړي خو دا یونیورسټي خلاصه کوي موږ ځان درته نه وایو که تاسو وایئ چې موږ خپلو هغه داخله یو زما ریکارډ دې ټول راوباسي زما اخلاق دې ټول راوباسي زما دوکې که کم کرپشن هم ما کړي دي که مارل مې کړي دي که فاینانشل مې کړي دي که بل انسټیټیوشنل کرپشن مې کړي دي موږ د هغې نه نه پټېږو او دا خبره چې دی کوي چې دلته خلکو خلاف پی آی ټیز جوړې دي دا خبره د دې سټیج نه کوم سیاسي خلک مې چې اوري دا چاته پته نشته دی چې پی آی ټي یو انسټرومنټ اف انټیمیډیشن دی د خلکو د یرولو دا حکومت سره دا هر وخت کم سیکري ته د خبره نه مني کم بل مشر ته د خبره نه مني بس فورا چې کوم دی کنه لکه پی آی ټي یې جوړه کړه ته پروفیسر سړي خلاف پی آی ټي په څه جوړوي پی آی ټي په دې جوړوي چې ستا یو پولیټیکل اوپینین دی او زموږ په خیال باندې دغه پولیټیکل اوپینین د پاکستان خلاف دی د جرنیلانو خلاف دی هلکه د جرنیلانو خلاف خو چې کومه تا لوبه وکړله او کومه بېعزتي تا د فوج وکړله دا خو هېچ هم نه وه کړې د فوج په دښمنۍ خو مونږ به دا لیبرل چې دوی ورته وایي پراګریسیوز دا بدنام وو مونږ خو کله هم داسې نه دي کړي دا تا چې څه وکړو د قوم دښمني تا روانه کړې ده او ته راځې ته بیا ما ته وایي چې د قوم دښمني دا کامران بنګش یاد وم دا د هغه وخت امپایرو خبره درته کوم امپایري په دې خبره باندې را جوړه وه او هغه کس یې بیا په دې سزا کېږي چې ته په دې وطن کې امن غواړې په دې وطن کې ته د دهشتګردۍ خلاف یې په دې وطن کې ته د سرکاري بدماشانو خلاف یې سرکاري بدماشان خو پېژنې که نه چې وردي به یا چولي او د سرکار نوم به استعمالي او بدماشۍ به کوي د سرکاري بدماشانو موږ خلاف یو موږ په دې وطن کې د ښځې حقونه غواړو موږ په دې وطن کې د انسان ازادي غواړو موږ په دې وطن کې د هر وګړي چې د دې پاکستان له ټیکس ورکوي که هندو دی که مسلمان دی که عیسائی دی دا موږ د دې وطن بچي ګڼو او دا موږ د دې ریاست ذمهواري ګڼو چې د دې خپلو بچو د جایزو حقونو خیال بساتي دغه زموږ سیاست دی او ته په دې سیاست باندې او زه د پولیټیکل ساینس استاد یم زه په کلاس کې هم په سیکولرزم خبره کوم په کلاس کې هم چې کوم دی په ډیموکراسي خبره کوم او سبا ما له د ټي وي والا راشي ما ته ووایي چې پاکستان کې څه روان دي نو زه د پولیټیکل ساینس د یو استاد په حیث دا زما ذمهواري ده چې نه یوازې په کلاس کې راته کوم خلک ناست دي بلکې د کلاس نه بهر هم چې ما له څه یې زده دي او په دې 15-40 کاله کې مې زده کړي دي چې دا زه خلکو ته ورسوم دا زه د کاري ذمهوارۍ په حیث ما له یو ورځ وویلو دلته له سوال ځواب راغی چې ته دا انټرویوګانې ورکوي او دا انټرویوګانې مه ورکوه او بیا نوټیفیکیشن راغی چې ته به چې کوم د ټي وي ده او اخبار نه به څوک نه ځي هلکه پروفیسر سړي چې ته خوله بنده کړې د ده سره خو دا خوله د نور څه دي دا د ده چې څوک هم په هغه پوهېږي د یونیورسټیز ازادې وي اټانومس وي د هغه د تحقیق دا فطرت دی د ریسرچ چې اټانومي او فریډم نه وي جرمن ساینټیفیک ریسرچ کېدی نه شي او ته په دې ګناه باندې خلک رانیسې چې داسې کوم دی که نه او پی آی ټي را جوړوه او بیا هغه خلک هراس کوه یو کال ته عدالتونو ته چې ما یو کال عدالت ته ور مخامخ کړي نو زه خو زه تباه شوم ایز ا ریسرچر او ایز ا ټیچر دا یو میاشت زه درله قسم کوم موږ په خوښه نه یو ناست
مونږ باندې ډېر غټ بوج دی. ما چې د کلاس نه راوباسې، ما چې د کتاب نه لرې کړې، ما سره دې څه بل؟ زه خو ستاسو غوندې نه یم چې وروره چې کوم دی که نه هلته لاړم کوم د پام به خلاص وي خیر هغې کیسې ته پسې نه ځو. ملګرو دا خبرې مې درله هغه ویله چې آن سیریس نوټ کولې. مونږ سټوډنټس ته به بیا دا باور ورکړی دی چې مونږ به د شپږم کلاس اضافه خو تاسو ته به او دلته خلک ما پېژني چې زه په دې یونیورسټۍ کې ما د سټوډنټس راشي د هر مکتب فکر شي دي سر په دې ټاپک باندې په ډیموکراسي باندې په دا پولیټیکل کیاس باندې په دې باندې مونږ یو لیکچر راکړو. دا د جماعت اسلامي وي که هغه د مارکسیست وي که هغه د ANP وي که هغه بل وي زه ورځمه بهر 2 ګنټې ټایم زه دوی له ورکوم. قسم دی چې دا زما سټوډنټس نه وي که زه 2 منټه چاله ورکړم. دومره اوزګار نه یو نو چې زه د کلاس نه بهر سبق ویلی شم په کلاس کې ما له ډېر خوند راکوي. لهذا موږ د ګورنمنټ ته وایو چې مهرباني وکړئ تاسو زر تر زر ایکشن واخلئ. دا خبره بیخي بې ځایه ده چې دا ډېر بیډ پرسیډنټ په سیټ کې ولې خوله وایس چانسلران تاسو ته پته نشته چې دا پولیټیکل پوسټ دی پولیټیکل اپاینټمنټس په دې باندې کېږي او په دې باندې چې چا ښه پالش کولی شول او څومره غټ بوټ د پالش کولی شول. ګوره بوټان هم ځینې واړه دي ځینې غټ دي چې څومره غټ بوټ دی پالش کولی شي دی به دلته چې کوم دی که نه. او زما د کار چې کوم وایس چانسلرانو زما د یونیورسټۍ چې ټولو ته معلوم وو د یاسین صاحب یاسین اقبال صاحب د مقابلې پروفیسر هلکه خدای ومنې تاسو چې کوم دی دا څه شی راوستې وړوکی هلک دی دا وګورئ دی په ږیره باندې کې سپین نشته دی که نه زرمانه به تشه وړوکی هلک هم راوستی دی په چاپلوسۍ هم راوستی دی تجربه یې نشته دی سیډسټ دی لیونی دی پیتالوجیکل لایر دی. قسم دی چې دا زه د کنویکشن سره دا خبره کوم. ګوره د کنویکشن سره یې خبره کوم. دا 2.5 کاله د لیوني څنګه پېژندلی شي؟ د لیوني پوښتنه نه کېږي خو لیوني خو د اعمالو نه پېژندلی شي د خبرو نه پېژندلی شي. تاسو خدای چې د دې سړي ته 2.5 کاله کم اعمال دا د روغو خلکو دي. مونږ څه وایو؟ مونږ کوټ ته دا اپیل کوو مونږ ګورنر صاحب ته دا اپیل کوو که تاسو اوس ووایئ چې زه ستاسو د 50 مطالبې دي ټولې منمه او دا سړی قبول کوي. یو مونږ د ذهني چې کوم سټرس نه تېرېږو د دې سړي د لاندې او د دې مین اډمنسټریشن چې کومه نتیجه راووتله چې پکې مرګونه شروع شول زه څنګه ته ما کلاس ته لیکې ته څنګه ما د دې وایس چانسلر چې زما چغ ووالې هر چا چغ ووالې چې دا سړی کرپټ دی دا بدعنوانه دی دا ورک پلیس هراسمنټ کوي دا هغه کوي انټیمیډیشن کوي دا وکټیمایزیشن کوي ته د دې سړي لاندې بیا ما ته وایي چې کلاسز واله. ملګرو په دې څه نه کېږي په دې څه نه کېږي. ګورئ هغوی بس پرېږدي که نه چې هر څومره چې غیر مونږ به پرې بد وښکارو دوی پرې بد نه ښکاري. دوی شرمېږي نه که نه. ما درته ویلي نه چې ما له دې 100% students نه چغې مه وهئ که نه چې دا خبرې واوري یا دوی نه واوري. ما له دې 100% students نه 50% نه 30% students دې راپاسي او دا دې ووایي چې دا درویش نه بیا دا خبره کوم دا درویش نه نه استاد دی دا نه دی په کار زموږ دا کنځلې او دا ردې بدې او بېعزتۍ خو پرېږده دا خو ډېره لرې خبره ده. ما درته ویلي دي چې زه به بیا دې یونیورسټۍ له دې ډپارټمنټ له دې کلاس له زه نه راځم او که نور بس مې نه وي په دې بوډ بازار کې به ټماټر خرڅوم. قسم په دې کې یې خرڅ کړم. زه د بېعزتۍ ژوند نه تېروم. ما ته 8 لکه روپۍ اخلم خو د بېعزتۍ سره 12 لکه روپۍ بېعزتۍ سره اخلې په هغې کې د کور کرایي غلا کوې. دا غلا ده. دا دې چې وایي چې ما له سینډیکېټ معاف کوي هلکه سینډیکېټ خو 50 نورې هغه مې فیصلې مې ټولې دې ریورس کړلې او ستا د هغه والا دا غیر اخلاقي غلطه فیصله شوې ده تا هغه پیسې نو ملګرو د دوی پسې چغې وال دوی سره زمونږ کار نشته. که تاسو وایئ چې موږ به چغې پسې ووهو دوی په خپل ګریوان کې ووینو یاره وشرمېدلم او بېعزتي یې وشوه دا نه کوي.
تاسو قام خبر کوي، خلک خبر کوي چې څه روان دي په اخلاقي چوکاټ کې دننه. دا یو خبره اخري زه کومه، ملګرو ما پرون یو شارټ ویډیو کړې وه، دا غوسه مونږ فیل کوو ځکه چې په روژه کې زه خپله قرضې ته ناست یم، قرضې مې د ملګرو نه واخیستلې چې دا د همغاري سودا راوړه، نورې خرچې به خیر دې نه کوو. تاسو سوچ وکړئ چې زموږ سره یو چوکیدار 15,000 روپۍ 20,000 روپۍ باندې دی، هغه غریب به څه کوي؟ د هغوی غوسه جایزه ده. البته د مشرانو ته د دې سټیج نه وایم چې مونږ د تشدد والا خلک نه یو. یونیورسټي کې ټوپک کوټک لاس ګریوان کېدل دا ډېره بده خبره ده، دا ډېر غلط میسج ورکوي. هسې مونږ بهر خلکو ته وایو چې لرې کړئ دا ټوپکې او کوټکې په خبرو باندې او په رمزه طریقه باندې خپل غږ وکړي. تکلیف به تېروو دې سړي دا فکر کولو چې دا لکه مونږ د تنخواګانو ته ناست یو او یا څه الاونسونو ته ناست یو، دوی به مونږ پرېشرایز کړو، دوی به بیا چې کوم دی که نه زمونږ خبره ومني. مونږ په ځان به نور تکلیفونه تېروو، لږ وخت پاتې دی که خیر وي او که نه دغه فیصله دا خبره نه حل کول غواړي، نه حل کوي، ذمهوار یې او هر واقعه وشوله دلته سټیج باندې مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې موږ د جنګ جګړې د کوتک د ټوپک قایله خلک نه یو، خو مشر یو عام هر ورکر نشي د لاسه رانیولی. د هغه غریب په کور کې روټۍ نشته دی، دوایي نشته دی، ماشومان یې وږي دي، تا په روژه کې پرې تنخوا بنده کړې ده، نو هغه به الټیمیټلي تنګ آمد بجنګ آمد والا کیسه به وي. د دې ذمهوار به موږ نه وو، د دې ذمهوار به دغه وایس چانسلر وي چې ضد یې نیولي دي. هغه پښتانه نه پنجابیان وایي لاک جای مګر ساک نه جای، فلکونو دې لاړ شي خو عزت پرې نه ځي. دی وایي چې عزت دې هم لاړ شي، یونیورسټۍ دې هم غرقه شي، خو زما هغه کرسي او پیسې بچ شي. مونږ به ملګرو پوره اوسېږو، دې به ځي که خیر وي او که نه ځي زموږ حوصلې اوچتې دي، زموږ ذکر د ارادې پخې دي او اتفاق هم شته دی. د سجاد صاحب غوندې کس یو دوه درې کسان نور دي، هغه کیدای شي بلیک میل کړي. ځینې ملګرو چې میټینګس د ده سره کړي وو د کلاسز د سټارټ کېدلو، په هغې کې 70% 60% د ایچ او ډیز وویل چې موږ کلاسز نه شو کولی ځکه چې هغوی غله نه وو، خو په څه یو خبره باندې په یو دلیل به کنوینس شوي وی د سره میټینګ کړی وو، یا ځینې پکې داسې تللي وو چې موږ ته یې وویل چې زه د وایس چانسلر بې عزته کولو نه ورځم، چې ورته وایي چې دا څه دې روان کړي دي. ما ورته وایي چې ګوره دا به بې عزتۍ نه پوهېږي. البته دا دروغجن سړی دی، دا به تصویرونه وباسي او بیا به اخبار له ورکړي چې ایچ او ډي سره میټینګ وشول او هغوی ټولو ما سره ومنله. همغه کار یې د ایچ او ډي سره وکړو چې زه ورغلم، ما ته وایي چې دروغجن دی. نو موږ ورته وایو چې خو موږ درته وایو چې دروغجن دی مه ورځئ، دا بیا بله پروپیګنډه کوي درته. دغه کار یې وکړلو، هېڅ کلاسز نشته دی، دوه درې داسې پروفیسران دي څه ویزټینګ دي، دوه درې ویزټینګ دي او دوه درې چې کوم د ایچ او ډیز دي چې دا یو اعلان کړی دی که دوه اعلان کړی دی، د هغوی ریکارډ مونږ سره دی. او یو بله خبره درته کومه چې ګورمنټ ته مونږ دا وایو چې مهرباني وکړئ، اوس کوم د دې یو سړي برطرفي او انکوایري غوښتې ده او مونږ سیف الله صاحب ته وایو، مونږ یورید صاحب ته وایو، مونږ د ده خواوشا نور څوک چې دي نفیس صاحب ته وایو، مونږ سجاد صاحب ته وایو. ما چې کنفرم کړي نه دي زه د هغې نوم نه علمه، زه د ریسپانسبیلټي سره نوم علمه او ځکه یې نوم علمه، نوم اخیستل ښه کار نه دی چې د دومره کام د دومره یونیورسټۍ د مفاداتو خلاف د خپل اخلا پټولو دپاره ولاړ وي. دا زما دښمن دی، دا مې فرند نه دی، د ده به نوم هم یادوو، د کام دښمن به یادوو او دې چې کوم اغلاګانې کړي دي او د هغې اغلاګانو پټولو دپاره د دې ټول کام د مفاداتو په ضد ولاړ دی، چاپلوسي کوي. سجاد صاحب ډوبه بیړۍ ده، نه دې شي بچ کولی او اوس هم ملګری نه یې ګوره، اوس خو ما وی که ته به د کمکلتیا نه د ده سره ملګری شوی دی، بیا مې قبلولی چې اوس راغلی دی، اوس دې نه قبلومه ځکه چې ته اوس غلا دې کړې ده. ما معلومات دا دي او د هغه غلا پټولو دپاره ته دا کار کوې، نو زه بل سړی ځان سره په کیمپ کې نه پرېږدم، سجاد صاحب به دې کیمپ ته نه راځي.
زي